زرمینه په دې وروستیو کې جرمني ته راغلې ده. هغه د معاش ترلاسه کولو، کور کرایې، بیلونو او نورو لګښتونو ورکولو لپاره بانکي حساب ته اړتیا لري. بانکي حساب به څه ډول پرانیزي؟ په جرمني کې د بانکي حساب پرانیستل تل اسانه نه دي. له ښه مرغه د هغې ملګری زرغون له هغې سره مرسته کولی شي. زرمینه لومړی باید یو بانک غوره کړي. زرغون هغې ته روښانوي چې په جرمني کې بانکونه آنلاین خدمتونه هم وړاندې کوي. یوازې بانکونو ته ډیرکټ بانکن وایي. هغه بانکونه چې څانګې او دفترونه لري فیلیال بانکن بلل کیږي. زرمینه کولی شي په خپل ټلیفون یا کمپیوټر کې د خپلو حسابونو کتنه وکړي او د دې کار لپاره آنلاین بانک وکاروي. که غواړي د بانکوالۍ له مخامخ خدمتونو ګټه واخلي، کولی شي د بیلګې په توګه له دې بانکونو یو غوره کړي. ډېر بانکونه د جاري حساب یا جیغو کونټو پرانیستلو اجازه ورکوي. زرمینه غواړي د یو بانک څانګې ته ورشي او زرغون د ژباړن په توګه له ځان سره ملګری کړي. زرغون له هغې سره د حساب پرانیستلو لپاره د پروسې په پوهېدو او سندونو برابرولو کې مرسته کوي. په عمومي توګه بانکونه لاندې سندونه غواړي: پاسپورت، له اروپایي ټولنې د باندې هیوادونو اوسیدونکو د استوګنې اجازه، په جرمني کې د ثبتېدلو سند یا انمیلډونګ، د عاید سند او د کار ورکوونکي څخه یو تایید لیک. که څوک د محصلانو اړوند حساب پرانیزي، د محصلۍ ثبوت ترې غوښتل کیږي. ځینې وخت د شوفا سند او یا هم د لومړي ځل لپاره بانک د پیسو اچولو غوښتنه کوي. البته ځینې وخت ښایي بانکونه ستاسې حالت یا ځای ته په کتو د نورو سندونو غوښتنه هم وکړي. زرمینه خپل سندونه ورکوي او 2 اونۍ وروسته یو داسې لیک ترلاسه کوي چې وایي ستاسې د بانکي حساب پرانیستلو غوښتنه رد شوه. هغه خواشینې ده. اوس به څه کیږي؟ زرغون وایي چې له 2014 کال راهیسې په جرمني کې ټول خلک د لومړني حساب یا بازیس کونټو پرانیستلو حق لري. ځکه نو که د هغې د اکاونټ پرانیستلو غوښتنه رد شي، باید ماته ونه مني. زرمینه د لومړني بانکي حساب یا بازیس کونټو غوښتنه کوي. که بانک د لومړني حساب پرانیستلو لپاره د هغې غوښتنه رد کړي، دا کولی شي د مالي څار فدرالي ادارې یا بافین ته شکایت وکړي. د زرمینې د لومړني حساب پرانیستلو غوښتنه منل کیږي او اوس دا خپل حساب لري او کولی شي پر خپل وخت معاش ترلاسه کړي. د نورو معلوماتو لپاره د هندبوک جرمني ویب سایټ وګورئ.